بسم الله الرحمن الرحیم. د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه عبدالظاهر یم. دوستانو، په دې ویډیو کې مې د کمپیوټر ساینس د پوهنځی په هکله بعض معلومات راټول کړي دي ترڅو هغه کسان چې نوی غواړي کمپیوټر ساینس ووایی او یا د کمپیوټر ساینس په اولو پوهنځیو کې دي نو په دې باندې پوه شي چې موږ به د کمپیوټر ساینس تر اخره پورې کوم موضوعات په دې پوهنځی کې وایو، په آخر کې به کوم بخش مونږ انتخابو او ترڅنګ کله چې مونږ فارغیږو نو بیا به کولی شو چې په کوم برخو کې وظیفه اجرا کړو. نو دوستانو، دا ویډیو تر پایه وګورئ ځکه چې د کمپیوټر ساینس له اول نه تر اخره پورې چې څومره زما تجربه ده هغه به ټول تاسو سره شریک شي او هغه کسان بالخصوص چې نوی غواړي کمپیوټر ساینس ووایي او دا ورته آیډیا نه وي چې کمپیوټر ساینس کې کوم موضوعات باید وویل شي یا کوم موضوعات ویل کیږي او په آخر کې به کوم بخشو کې زه دنده اجرا کولی شم، نو د هغو لپاره به دا ویډیو ډېره زیاته مفیده وي. نو راځو دوستانو، کمپیوټر ساینس پوهنځی چې ده د کمپیوټر ساینس پوهنځی په مختلف پوهنتونونو کې مختلف تدریسي ټایم ټیبل یا تقسیم اوقات لري چې سره خمې کوم یګان پوهنتون یو قسم تدریسي، نور پوهنتونونه یعنی هر پوهنتون د خپل سره خم چې ټایم ټیبل ورته ولري، تقسیم اوقات ورته ولري چې کوم شیان به اول تدریسي کوم به وروسته هماغسې ورته تدریسوي. نو هغه مهم موضوعات چې زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کړم، هغه اول د کمپیوټر ساینس پوهنځي د ویلو لپاره کوم شیان ضروری دي. کله چې یو څوک غواړي کمپیوټر ساینس ووایي نو باید مخکې نه په کوم شیانو باید پوه واوسي. او بل دا چې کمپیوټر ساینس په څو برخو ویشل شوی. په کمپیوټر ساینس کې موږ څو نوع برخې د تخصوص برخې لرو چې بیا په آینده کې په هغو کې باید یو انتخاب شي. او کمپیوټر ساینس په کومه برخه کې باید موږ تاسې تخصص وکړو. څوک چې غواړي کمپیوټر ساینس ووایي نو باید په کومه برخه کې دوی تخصص واخلي. او د تخصص نه علاوه د کمپیوټر ساینس کې بعضې انټرنیشنل ادارې دي لکه مثلا سیسکو، مایکروسافټ چې هغه سرټیفیکیشنونه پکې کیږي. نو د تخصص نه علاوه باید موږ تاسې سرټفیکیشن هم ولرو. نو په دې ویډیو کې د سرټفیکیشن په هکله هم غږیږو چې سرټفیکیشن څه ته وایي، سره هم اخیستل کیږي او په کوم بخش کې باید واخیستل شي. د ټول په هکله به په دې ویډیو کې مفصل معلومات تاسو ته درکړم. او کله چې له کمپیوټر ساینس نه فارغیږو نو بیا موږ تاسې کولی شو چې په کومو ادارو کې او په کومو بخشو کې دنده اجرا کړو. نو دوستانو، دا هغه موضوعات دي کوم چې به زه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. خدای دې وکړي دوستانو چې دا ویډیو مو خوښه شي. نو راځو اول هغه موضوعات چې د کمپیوټر ساینس د ویلو لپاره ډیر زیات ضروری دي. دوستانو، کله چې غواړئ کمپیوټر ساینس شروع کړئ نو باید تاسو په انګلیسي ژبه پوه اوسئ، ځکه چې کمپیوټر ساینس داسې یو پوهنځی ده چې له اول نه تر اخره ټول موضوعات پکې انګلیسي دي. مثلا که د کمپیوټر ساینس هره برخه ده چې وروسته وایي چې کمپیوټر ساینس په کومه برخه ویشل کیږي، یعنی هره برخه کې انګلیسي موږ تاسو ته ضروري ده. که چیرې په انګلیسي باندې پوهېدو نو کمپیوټر ساینس باندې به پوه شو، او کوم چیرې انګلیسي کې مشکل درلود نو بیا به په کمپیوټر ساینس کې راته ډیر زیات مشکلات مواجه شي. نو دوستانو، کله چې غواړئ کمپیوټر ساینس شروع کړئ یا هغه دوستان چې غواړي کمپیوټر ساینس شروع کړي نو که چیرته انګلیسي نه وي زده نو انګلیسي دې هم ورسره شروع کړئ ترڅو انګلیسي هم زده شي. بیا وروسته دوستانو، بعضې خلک دا فکر کوي چې کله زه کمپیوټر ساینس شروع کوم یا کمپیوټر ساینس وایم نو زه به په کمپیوټر ساینس کې کمپیوټر مکمل زده کړم. یعنی هغه دوستان چې بالکل کمپیوټر یې هیڅ ویلی نه په وینډوز او په بعضې بیسیک پروګرامو هم نه پوهېږي نو هغوی هم دا فکر کوي چې کله زه کمپیوټر ساینس وایم نو زه به نو له اول تر اخره په ټول شیانو باندې پوه شم. خو داسې نه ده دوستانو. کمپیوټر ساینس لپاره دا بعضې شیان باید څوک مخکې له مخکې ورباندې پوه اوسېږي نو دا به ورته ډېر ښه وي، ځکه چې کله څوک کمپیوټر ساینس شروع کوي، کمپیوټر ساینس پوهنځی داسې نه ده چې کمپیوټر ساینس کې تا ته له بیسیک نه له وینډوز نه شروع کړي چې کمپیوټر سره هم چلانیږي، کمپیوټر نه به ته سره هم استفاده کوي او کوم پروګرامونه ضروري دي. داسې نه ده دوستانو. کمپیوټر ساینس کې راسن د کمپیوټر په سټرکچر باندې یا هغه عمومي مضامین چې په کمپیوټر ساینس کې تدریسیږي راسن له هغه ځای نه شروع کیږي. نو که څوک غواړي کمپیوټر ساینس ووایي نو مخکې له مخکې د وینډوز په هکله که معلومات ولري چې کمپیوټر وینډوز څه شی ده، کمپیوټر نه به زه سره هم استفاده کوم او کمپیوټر کې کوم پروګرامونه شته نو دا بیسیک معلومات د وینډوز په هکله که ولري نو دا به ورته ډېر ښه وي. تر څنګ د مایکروسافټ آفیس مثلا ورډ، د وینډوز ورډ، ایکسل، پاور پوینټ، ایکسس دا پروګرامونه هم کمپیوټر ساینس په پوهنځیو کې بعضې پوهنتونونه ورته ورډ یا ایکسل داسې په یو ورځ دوه ورځې کې ټول له اول نه تر اخره ورته تکراروي، خو په ډېرو پوهنتونو کې دا شی نشته. نو مخکې له مخکې نو څوک چې غواړي کمپیوټر ساینس ووایي نو باید چې دا شی زده وي، دا باید د فایده وي. تر څنګ د انټرنیټ نه استفاده په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې دا هم نشته چې انټرنیټ استفاده تاسو ته وښیي چې انټرنیټ به تاسو څنګه استفاده کوئ، مثلا ایمیل به څنګه جوړوئ، مثلا
ډاونلوډ اپلوډ دا څه چې د انټرنیټ مربوط مسایل دي دا به تاسو سره خم کوئ دا هم د کمپیوټر ساینس پوهنځی کې نشته نو دا هم که زموږ ستاسې ورته زده وي نو ډېر به ښه وي او تر څنګ یې بعضې نور ګرافیکس پروګرامونه دي مثلا کورل را فوټوشاپ پریمیر یا بعضې هغه ګرافیکس ضروري چې بعضې خلک غواړي چې زده یې کړي نو دوستانو دا هغه شیان دي چې په کمپیوټر ساینس پوهنځی کې نشته نو کوم کسان چې غواړي کمپیوټر ساینس شروع کړي نو دغه شیان کې مخکې له مخکې نه زده وي دا به ورته ډېر ښه او که له دې نه علاوه زده وي خو بیخي به ښه وي ښه راځو دوستانو کمپیوټر ساینس ته چې کمپیوټر ساینس عموما په څو برخو ویشل کېږي کمپیوټر ساینس عموما په دوو برخو ویشل کېږي چې یو ته کمپیوټر نیټورک یا کمپیوټر سیستم ورته ویل کېږي او بل سافټویر انجینرینګ ورته ویل کېږي دا هم دوستانو پوهنتونونه مختلف قوانین ځان ته لري بعضې پوهنتونونه په اولو سیمسترو کې د دواړو نه مثلا د کمپیوټر نیټورک یا سافټویر انجینرینګ نه د دواړو نه عمومي مسایل ورته وایي تقریبا اول دویم بعضې په دریم سیمستر کې بیا سره جدا کوي بعضې په څلورم سیمستر کې سره بیخي جدا کوي او بعضیان په اووم سیمستر کې سره جدا کوي دا د افغانستان د پوهنتونونو قوانین یو شانته نه دي مختلف دي خو مونږ تاسې باید مخکې له مخکې نه دلته پوه شو چې کمپیوټر ساینس په دوو برخو ویشل کېږي یو څوک چې غواړي کمپیوټر ساینس ووایي یا باید له کمپیوټر نیټورک یا کمپیوټر سیستم چې ورته وایي له دې نه فارغه شي تخصص باید په دې کې ولري او یا باید په سافټویر انجینرینګ کې ولري او په اول سیمسترو کې عمومي معلومات د دواړو ورته ورکول کېږي خو وروسته بیا سره جدا کېږي یو څوک چې کمپیوټر ساینس نه فارغېږي په دغو دوو کې باید له یوه نه تخصص ولري نو دا یې عمومي دوه برخې دي اوس راځو په هره برخه باندې رڼا اچوو چې مثلا په کمپیوټر سیستم یا نیټورک کې څو برخې دي په سافټویر انجینرینګ کې څو برخې دي اول راځو کمپیوټر سیستم یا نیټورک ته دې کې دوستانو دوه عمومي برخې راځي یو نیټورک یو سیستم نیټورک بیا په مختلفو برخو تقسیمیږي او سیستم هم په مختلفو برخو تقسیمیږي چې ما هغه مهم برخې دلته راخیستې دي چې کوم ډیر زیات ضروری دي او په سیستم کې مې هم همداسې هغه عمومي برخې ډیره مشهوره برخې مې راخیستې دي ترې چې په هغه کې مثلا اول نیټورک نیټورک کې مونږ تاسې ډیټا نیټورک یا سویچینګ او راوټینګ لري چې مثلا مونږ تاسې به د یوې ادارې نیټورک څنګه جوړوو مونږ به مثلا که یوه اداره مختلف برانچونه ولري دا برانچونه به خپل منځ کې څنګه سره کنیکټ کوو چې دوی خپل منځ کې سره کمیونیکیشن ولري یو د بل معلومات اکسس کړای شي یا سرورونه یې ټول یو وي بل مونږ تاسې وایس نیټورک لرو وایس د ټلیفوني سیستم د چې کله یو دفتر کې ټلیفون سیستم وي هغه هم په نیټورک باندې چې یو کس د بل سره په ټلیفون باندې خبره وکولی شي یا یو برانچ د بل برانچ سره که هغه برانچ په داخل د ښار کې وي که په مختلفو مملکتو کې وي یا مختلفو ولایتو کې وي یعنی که هر څومره فاصله زیاته وي دوی خپل منځ کې وکولی شي چې ټلیفون سیستم ولري ترڅنګ نیټورک سکیورټي دا جدا موضوع ده چې مونږ تاسې چې یو نیټورک ولرو په یوه اداره کې نو هغه به څنګه سکیور کوو تر څو بیروني خلک ورته اکسس پیدا نشي کړای د هغې ادارې معلوماتو ته لاسرسی پیدا نشي کړای کوم چې کانفیډنشل معلومات دي نو کمپیوټر نیټورک سکیورټي هم ډیر زیات مهم بخش ده ترڅنګ وایرلیس نیټورک ده چې ډیټا نیټورک وایر نیټورک هم کېدای شي او وایرلیس هم کېدای شي چې کله مثلا یو اداره کې نیټورک جوړوي وایر نیټورک او وایرلیس نیټورک دا دواړه ځان ته مختلف موضوعات دي چې په هر یو به جدا جدا ځان ته لاره لري او هر یو جدا جدا مضامین ځان ته لري بلې کلاود نیټورک دا چې نن سبا ډیر زیات مشهور هم دا کلاود نیټورک چې هر څه باید په کلاود باندې وي د یوې ادارې نیټورک د یوې ادارې ډیټا د یوې ادارې ټول سیستم باید په کلاود باندې وي نو دوستانو دا هغه مهم مسایل دي کوم چې په نیټورک کې ویل کېږي او ترڅنګ بیا سیستم ده سیستم مهم چې دی یو مایکروسافټ سرور دی او یو لاینکس سرور دی کله چې په یو اداره کې څوک نیټورک جوړوي ترڅنګ ورسره سیستم هم پکارېږي چې مثلا یوزر ډومین کنټرولر ولري چې ټول یوزرونه له یوه ځای نه کنټرول شي مثلا فایل سرور ولري چې فایلونه یې له یو واحد سنټر ځای نه اکسس شي او په یوه ځای کې سټور شي او مایکروسافټ هم ډیر زیات سرورونه لري او لاینکس هم ډیر زیات سرورونه لري بعضې خلک مایکروسافټ زده کوي بعضې لاینکس بعضې دواړه زده کوي نو دا په سیستم بخش کې راځي نو دوستانو کله چې څوک غواړي کمپیوټر ساینس کې نیټورک بخش انتخاب کړي نو دا هغه ضروري مسایل دي چې پکې راځي یو نیټورک یو سیستم بیا راځو نیټورک کې دوستانو دغه
کوم مسایل چې ما درته ویلې په دوی کې هم که څوک یو برخه انتخاب کړي او په هغه کې ډېر زیات مخته لاړ شي نو دا به ورته ډېر ښه وي. زده کړه د ټولو ښه ده. مثلا که څوک په نیټورک کې ډیټا نیټورک، وایس نیټورک سکیورټي دا ټول زده کوي، مثلا دا هم زده کوي دا به ورته ډېر ښه وي. خو که په یوه برخه کې مخته لاړ شي دا به ډېر زیات ښه وي چې په یوه کې د ډېر ښه پروفیشنل وي، یعنې یو خپل پروفیشن یا خپل تخصص وګرځوي، مثلا راوټینګ اینډ سویچینګ یا مثلا نیټورک سکیورټي یا وایس نیټورک. په دې کې تر ډېره حده څومره چې امکان لري تر هغه حده مخته ولاړ شي او دا نور چې دي ځان سره زده کړي. په سیسټم کې هم داسې، مثلا یا په مایکروسافټ کې یا په لاینکس کې په یوه کې باید دوی هر څوک چې غواړي لاړ شي نو په یوه برخه کې د ډېر ځان ورسوي. بله دې زده وي، زه دا نه وایم چې نه وي دې زده، یو زده دې ټول وي، خو یوه برخه کې باید دوی دومره زیات پوه اوسېږي چې هغې خپل تخصص وي، د هغه په ذریعه بیا دوی وکولی شي چې په یوه اداره کې کار ترلاسه کړي او په هغه د مغه فیلډ یا د مغه بخش په ذریعه دوی وکولی شي چې خپل ژوند مخته یوسي. زده باید ټول وي خو انتخاب پکې وکړئ. دا دوستانو د کمپیوټر ساینس د نیټورک بخش وه. له هغه نه وروسته راځو سافټویر انجینرینګ ته. سافټویر انجینرینګ کې بیا دوستانو د پروګرامینګ چې ورته وایي، کله چې یو اداره ځان ته غواړي یو سیستم جوړ کړي، مثلا د یو ادارې د منابع بشري یو اپلیکیشن یا یو ډیټابیس دوی ولري چې په هغه کې ټول معلومات د هغه ادارې ذکر وي، یا مثلا د فاینانشل د حسابداري لپاره یو داسې سافټویر دوی ولري چې په هغه کې د هغې ادارې مکمل مالی حسابداري معلومات وي او صرف ورته د مالداري د حسابداري بخش کارمندان ورته اکسس ولري. نو سافټویر انجینرینګ ځان ته یو بخش ده په کمپیوټر ساینس کې. نو بعضې خلک نیټورک انتخابوي، بعضې سافټویر انجینرینګ. په سافټویر انجینرینګ کې هم هغه مهم بخشونه یې راخیستي دي چې ډېر زیات خلک په همدغو برخو کې خپل تخصص اخلي او تر څنګ یې نور هم شته. په هغه کې هم اول اپلیکیشن ډیولپمنټ. اپلیکیشن ډیولپمنټ هم دغه سافټویر جوړول چې ما مخکې تاسو ته ویلي چې یو څوک غواړي د یوې ادارې ډیټابیس ځان ته جوړ کړي تر څو د هغې ادارې مکمل حساب کتاب پکې وي، پکې ریپورټینګ یې اسانه وي، د یو معلوماتو پیدا کول پکې ډېر زیات اسانه وي او ټول معلومات یې سنټرلایز وي. بالخصوص دا د ډیسکټاپ او لاپټاپ کمپیوټرو لپاره د هغه سیستم د هغه اداراتو لپاره چې زیات لاپټاپ او ډیسکټاپ او یو ډیټابیس غواړي جوړ کړي، نو هغه بیا اپلیکیشن ډیولپمنټ کې چې هغه کې زیات مهم مشهوره پروګرامونه ویژل بیسیک ډاټ نیټ او بعضې دغه پروګرامونه ډېر زیات ضروري دي چې خلک اپلیکیشن ډیولپمنټ لپاره زده کوي. بل پکې ویب ډیولپمنټ ده. ویب ډیولپمنټ بیا د ویب سایټ بخش ده چې کله یو څوک غواړي چې مثلا ویب سایټ جوړ کړي، د ویب سایټ تر څنګ داسې یو ویب سایټ چې هغه ځان سره ډیټابیس هم ولري، د یو ادارې مکمل معلومات په انټرنیټ د ویب سایټ په ذریعه په هغه کې وي او صرف ورته هغه اداره د هغې ادارې کارمندان که په هغه په مختلفو برانچو کې وي که په یوه برانچ کې ورته ټول ورته اکسس ولري، نو هغه ته بیا ویب ډیولپمنټ ویل کېږي چې په هغه کې مشهور پروګرامونه چې خلک یې زیات استفاده کوي پی ایچ پي او جاوا سکرپټ او جي کویري او بعضې نور پروګرامونه لري. او بل پکې موبایل اپلیکیشن دی. که کله څوک غواړي چې د موبایل لپاره یو سافټویر جوړ کړي، دا ځان ته یو جدا بخش ده چې هغه ته موبایل اپلیکیشن وایي چې د هغه مشهور پروګرامونه انډرویډ سټوډیو ده چې خلک د انډرویډ لپاره سافټویر جوړوي. بل پکې گیم ډیولپمنټ ده. د گیم ډیولپمنټ بخش جدا ده. دوستانو سافټویر انجینرینګ ټول کوډ بخش ده چې باید کله څوک یو سافټویر یا یو ویب سایټ یا موبایل اپلیکیشن جوړوي باید کوډ ولیکي او د کوډ په ذریعه باندې شی جوړ کړي. نو گیم ډیولپمنټ هم په کوډ باندې جوړیږي. د گیم ډیولپمنټ هم د سافټویر انجینرینګ یو ډیره مهمه برخه ده چې په دې کې خلک ډیر زیات له یونیټي او سی شارپ نه ډیر زیات استفاده کوي. مشهور پروګرامونه هم هغه دي. تر څنګ ډیټابیسز دي چې مثلا اس کیو ایل سرور ده او اوریکل ده او مثلا مای اس کیو ایل سرور ده. دا هغه پروګرامونه دي چې په ډیټابیس کې ډیر زیات استفاده کیږي. نو کله چې یو څوک کمپیوټر ساینس غواړي وایي او په هغه کې بیا سافټویر انجینرینګ چې د پروګرامینګ د کوډینګ بخش ده هغه انتخابوي، نو بیا دوستانو په دغه بخش کې که یو ځان ته انتخاب کوي، یعنی زدم ټول وي دا به ډېر ښه خبره وي، خو په یوه کې ځان ورسوئ. مثلا په اپلیکیشن ډیولپمنټ کې که یو څوک غواړي چې اپلیکیشن ډیولپمنټ ووایي، نو په هغه کې ځان دوستانو تر هغه حده ورسوئ چې په هغه کې تاسو وکولی شئ په آینده کې ځان ته یو وظیفه واخیستلی شئ، په هغه کې وکولی شئ چې هر رقم ډیټابیس یا هر رقم اپلیکیشن چې تاسو نه څوک وغواړي هغه رقم یې ورته جوړ کړی شئ. او که څوک غواړي چې مثلا ویب ډیولپمنټ ځان ته انتخاب کړي، نو باید ځان پکې دومره ورسوي چې د هر نوی ویب سایټ که ډاینامیک وي که سټیټیک وي ډیټابیس سره جوړ کړی شي چې یو اداره هر رقم ریکوایرمنټس وي، یو اداره هر رقم پیشنهاد ورته کوي چې موږ ته دغسې یو ډیټابیس یا
ویب سایټ جوړ کړ نو دی باید ورته آنلاین هغه رقم شی جوړ کړای شي. په یوه بخش کې چې ځان ورسوي او نور مزده وي دا به ډېر ښه وي. مثلا موبایل اپلیکیشنز دي که صرف دغه یو شی کې تخصص وکړي په سافټویر انجینرینګ کې موبایل اپلیکیشنز دا نور مو ورسره زده وي خو په دې کې ځان ورسوي نو دا به ډېر ستاسې په فایده کوي. نو دوستانو دا د سافټویر انجینرینګ بخشه شوه چې مخکې ما ویل چې کمپیوټر ساینس دوه برخې لري، نیټورک او سافټویر انجینرینګ. هغه د نیټورک بخشونه دي او دا هم د سافټویر انجینرینګ دي. له دې نه وروسته موږ تاسې انټرنیشنل سرټیفیکیشنز لرو. یعنې کله چې یو څوک پوهنتون نه فارغه کېږي مثلا لیسانس اخلي یا ماستري اخلي هغه په دغو دوو بخشو کې یا په ډیټابیس کې وي یا په سافټویر انجینرینګ کې وي او یا په نیټورک کې وي. خو په دې شیانو باندې باید موږ تاسې اکتفا ونه کړو. یعنې چې کله یو څوک له کمپیوټر ساینس د نیټورک بخش نه فارغېږي هغه باید دا فکر ونه کړي چې نو زما ټول نیټورک زده شو، نور شي ته ضرورت نشته چې باید وی وایم. یا مثلا یو څوک د سافټویر انجینرینګ له ویب ډیولپمنټ یا اپلیکیشن ډیولپمنټ یو شی نه فارغېږي نو باید دا فکر ونه کړي چې زما هر څه زده شو زه باید نور ونه وایم. د هغه تر څنګ موږ تاسې انټرنیشنل سرټیفیکیشنز لرو. دا سرټیفیکیشن ډېر زیات مشهور کمپنیانې سیسکو، مایکروسافټ دي، تر څنګ یې ډېر زیات نورې کمپنیانې هم شته چې اوریکل هم ډېر زیات مشهور ده. په دې شیانو کې باید موږ تاسې سرټیفیکیشن ولرو. سرټیفیکیشن څه ته وایي؟ سرټیفیکیشن هم بیرته په همدغو دوو برخو کې کېږي. مثلا سافټویر انجینرینګ کې جدا کېږي او په کمپیوټر نیټورک یا سیستم کې جدا کېږي چې هغه دغه سیسکو او مایکروسافټ کمپنیانې دي چې دوه مختلف کورسز دي چې زه وروسته تاسو ته دغه کورسو لیستونه هم ښیم او بعضې نومونه دلته هم لیکلي دي د سیسکو لپاره لکه سی سی ان ای، سی سی ان پی او همداسې نور. نو دغه شیانو ته انټرنیشنل سرټیفیکیشن وایي چې موږ تاسې د مثلا که سیسکو وي دوی بعضې کورسونه لري، مثلا سی سی ان نوم یې ورکړی وي، سی سی ان پی نوم یې ورکړی وي چې دغه باید موږ تاسې زده کړو. د دې د زده کړې نه وروسته باید همدغه کمپنۍ ته امتحان ورکړو چې د دې امتحان لپاره مختلف مرکزونه دوی په هر مملکت کې لري. نو هغه کله چې موږ هغه کورس مکمل ځان سره زده کړو یا په یو کورس کې زده کړو یا په یو اداره کې زده کړو بیا به ورځو د سیسکو ایگزامینیشن سنټر ته کوم ځای کې چې امتحان ورکول کېږي، کوم اداره چې دوی سره رجسټر وي امتحان اخلي، هلته به ورځو په انټرنیټ باندې به امتحان رانه اخیستل کېږي. کله چې امتحان واخیستل شو د دوی د کامیابي یو مشخصه نمره وي چې هغه نمره دې پوره کړه او کامیابه شوې نو بیا دوی تاسو ته یو سرټیفیکیټ یا یو ډیپلوم نو نشو ورته ویلی خو یو سرټیفیکیټ دا دوی تاسو ته په هر ځای کې چې اوسېږئ هلته یې در تاسو ته وي چې دا بیا نړیوال اعتبار لري. هر نړیوال ادارې چې غواړي تاسې د کار لپاره وظیفه اجرا کوي دوی هم بیا همداسې مشخصات لیکلي وي چې موږ هغه کارمند نیسو چې هغه مثلا سیسکو کې سرټیفیکیشن ولري یا مثلا موږ داسې څوک په کار لرو چې هغه مایکروسافټ کې سرټیفیکیشن ولري نو موږ تاسې باید ورته سرټیفیکیشنونه ولرو. نو اوس راځو سرټیفیکیشنونه مثلا په نیټورک بخش کې بیا په سیسکو کې موږ کوم سرټیفیکیشنونه کولی شو. دوستانو دا هغه ټول د سرټیفیکیشن د سیسکو د سرټیفیکیشن لیست کوم چې ما د سیسکو ویب سایټ نه اخیستي دي. نو مخکې ما تاسو ته ویل چې په نیټورک کې موږ تاسې ډیټا نیټورک یعنې سویچینګ او راوټینګ لرو، وایس نیټورک لرو، سکیورټي لرو. نو دلته دغه سرټیفیکیشنونه هم په همغه بنیاد باندې دي. مثلا اول پکې ګورئ کلاوډ ده، بیا پکې کالابریشن ده، بل مثلا سایبر سکیورټي اپریشن ډیټا سنټر. دا ټول هغه بخشونه دي چې په کمپیوټر ساینس د نیټورک په بخش کې باید دغو کې موږ تاسې یو انتخاب کړو. یعنې کم دا ټول وي دا به ډېر ښه خبره وي خو که په یوه کې تر اخره مخته لاړ شو دا به ډېر ښه وي. نو په دې کې که دوستانو موږ تاسې وګورو موږ تاسې ګورئ دلته مختلف لیولونه لرو چې پکې اول مثلا انټري لیول ده، بل پکې اسوسییټ لیول ده، بل پروفیشنل لیول ده او بل پکې ایکسپرټ او بل پکې ارکیټیکټ لیول ده. په دې هر کې مثلا که چېرې موږ تاسې کلاوډ ویلی وي په کلاوډ کې انټري لیول نشته، اسوسییټ لیول یې سی سی ان ای کلاوډ ده. د هغه کورس نوم ده چې سیسکو دې ته نوم ورکړی ده. نو که چېرې موږ تاسې دغه کورس مواد ځان سره زده کړو یا په یو اداره کې زده کړو بیا لاړ شو د سیسکو د امتحان مرکز ته په افغانستان کې مثلا امریکن یونیورسټي ده، که چېرې موږ مثلا هلته لاړ شو د دې امتحان ورکوو په دې کې موږ کامیابه شو نو سیسکو به راته د دغه شي یو سرټیفیکیټ استوي او بیا په هر اداره کې چې کله دوی ضرورت ولري چې موږ سی سی ان ای کلاوډ ته ضرورت ولرو داسې یو کس چې هغه سی سی ان ای کلاوډ نه فارغه وي نو موږ تاسې به سرټیفیکیټ ورته ولرو. نو دا به هغه له انټري لیول نه وروسته اسوسییټ لیول وي. که چېرته غواړو چې په دې کې ایډوانس نور هم مخته لاړ شو بیا به دا شی د دې شي امتحان ورسره ورکوو تر څو موږ پروفیشنل لیول ته لاړ شو. خو زیات خلک دوستانو اول چې زده کوي راوټینګ ان سویچینګ زده کوي. په دې کې بیا انټري لیول سی سی ای ان ټي ده، دا یو کورس ته مثلا که دا کورس موږ تاسې مواد یا له انټرنیټ نه واخلو خپله زده کړو یا په یو اداره کې زده کړو یا په یو کورس کې زده کړو بیا لاړ شو د سیسکو ایگزامینیشن سنټر ته هلته امتحان ورکوو کله چې کامیاب شو نو بیا به د دې شي سرټیفیکیټ موږ ته استوي. دا به یې اول وي. خو دوستانو دغه سرټیفیکیشنونه چې دي دا ټول د محدود وخت لپاره وي. مثلا که یو څوک له دې نه فارغېږي دا سرټیفیکیټ د 3 کالو لپاره
د اعتبار وړ وي. 3 کاله نه وروسته دی مجبوره ده چې یا باید مخکینی کورس ووایي، مثلا له انټرني نه وروسته اسوسییټ ته واوړي، مثلا سی سی ان ټي نه وروسته باید سی سی ان ای ووایي تر څو دا هم بیرته اعتبار پیدا کړي او دا هم بیرته اعتبار پیدا کړي. او که چیرې 3 کاله پوره شو او دا شی ورنه کړو نو بیا دا هم له اعتبار له لاسه ورکوي. نو کله چې موږ تاسې دا ووایو 3 کاله موده کې باید موږ تاسې دا هم ووایو، دا به اسوسییټ لیول وي، یعنې له دې نه به معتبره وي. بیا دا هم دوستانو 2 کاله ځان ته اعتبار لري یا 3 کاله کاول ور مراسم دا ورکړي، دا به 3 کاله اعتبار ولري. 3 کاله نه وروسته باید موږ تاسې سی سی ان پی امتحان ورکړو، له دې نه وروسته باید سی سی آی امتحان ورکړو او له هغه نه وروسته به ارکیټیکټ امتحان ورکړو. نو په دې یوه بخش کې به تر اخره پورې مخ ته ځو څومره چې کولی شو، دا به هم ټول زده وي. نو په دې باندې به بیا موږ کولی شو چې په هر اداره کې وظیفه ترسره کوو، خو دا نور کم ځان سره زده وي دا به ډېر کوي. یا یو مثلا یو څوک ځان ته سکیورټي انتخابوي، اول دا امتحان ورکوي، بیا دا همداسې تر اخره پورې. یعنې یو شی باید ځان ته د پروفیشن په حیث باندې یا د تخصص په حیث باندې هماغه شی تر اخره ووایو او نور به ځان سره زده کوو. دا د سیسکو سرټیفیکیشن د نیټورک بخش ده، دغه ټول د نیټورک بخش ده چې موږ تاسې باید سرټیفیکیشنونه حد اقل سی سی ان ای او سی سی ان پی تر حده کوله رو ډېر به ښه وي. بل پکې مایکروسافټ دی. مایکروسافټ لکه مخکې چې ما ویله د سرورو بخش ده چې مثلا ډومین کنټرولر وي یا فایل سرور یا هغه سرورونه چې په سیسټم برخه کې ویل کېږي، د هغو سرټیفیکیشن بیا مایکروسافټ ورکوي. مثلا هغو هم همداسې لکه سیسکو غوندې بعضې کورسونه لري چې مثلا د ام سی اس سی په نوم ده، د ام سی اس ډي په نوم، دلته مختلف نومونه دي، نور به بیا زه تاسو ته په ویب سایټ کې وښیم. هم د سیسکو هم د مایکروسافټ د نمونې په ډول ما دلته بعضې راخیستې دي. مثلا د ام سی اس سی مایکروسافټ سرټیفاید سلوشن ایکسپرټ دا یو کورس د دوی نوم ورکړی چې د لپاره دوی مختلف درسي مواد لري. نو کله چې هغه درسي مواد مونږ زده کړو بیا به د مایکروسافټ د امتحان مرکز ته ورځو چې هغه هم په افغانستان کې مختلف مرکزونه لري چې غوره مثال امریکن یونیورسيټي ده، هغوی هم د سیسکو ایگزامینیشن سنټر د امتحان لپاره ځای لري، هم د مایکروسافټ. نو هلته به بیا مونږ ورځو، امتحان به ورکوو، نو هغه نمرې د کامیابۍ که پوره کړو نو بیا مونږ ته مایکروسافټ یو سند د ام سی اس سی په نوم راته لیږي چې یعنې مونږ تاسې له دې نه اوس فارغه یو. نو بیا کله یو اداره کې چې دوی داسې یو کس په کار وي چې هغه د مایکروسافټ په سیستم بخش کې رسېدلی وي، نو هغوی بیا وایي چې مونږ داسې کس په کار ده چې هغه ام سی اس سی ولري، یعنې سرټیفیکیشن یې دغه شی وي. نو که څوک فارغه و ام سی اس سی به ولري، که نه یې نه لري. دا هم د نیټورک د سیستم او نیټورک د بخش مهم سرټیفیکیشنونه دي چې حد اقل که چیرې موږ په نیټورک کې هم ځان رسوو، په دو کې هم ولرو، نو دا به زموږ مثبته نقطه وي چې په دواړو کې ولرو. دا د مایکروسافټ د بخش و. له هغه نه وروسته راځو د سافټویر انجینرینګ په بخش کې هم مایکروسافټ یا لاینکس یا اوریکل دوی هم سرټیفیکیشنونه ورکوي چې په نړیواله سطحه باندې باید له دغو سرټیفیکیشنونو یو څوک چې سافټویر انجینرینګ کې هر بخش وایي، که هغه ویب ډیولپمنټ وي، که هغه اپلیکیشن ډیولپمنټ وي، که هغه موبایل اپلیکیشن وي، نو باید له دغو سرټیفیکیشنونه چې د نمونې په ډول ما دلته راخیستې دي باید سرټیفیکیشنونه پکې ولري تر څو هغه نړیوال اعتبار ولري. په نړیوالو ادارو کې که هغه ان جی اوز وي، مؤسسات وي، هغوی زیاتره د هغو ریکوایرمنټس چې کله دوی یو نفر نیسي که سافټویر انجینرینګ بخش کې وي نو بیا دغه سرټیفیکیشنونه ترې غواړي، مثلا اسکیول سرور کې باید په اوسیږي، یا مثلا مختلف دا کوم چې دغه د ډیټابیس سافټویر انجینرینګ مربوط کیږي باید په هغو کې سرټیفیکیشن ولري. او که څوک په نیټورک بخش کې غواړي نو باید په هغو برخو کې سرټیفیکیشنونه ولري. کله چې بیا دوستانو مونږ تاسې له کمپیوټر ساینس نه فارغېږو، که چېرته مونږ تاسې سیستم یا نیټورک انتخاب کړی و نو بیا به مونږ تاسې په کومو اداراتو کې وظیفه اجرا کوای شو او په کومو بستو باندې به وظیفه اجرا کوای شو. نو دوستانو هر اداره ځان ته یو آی ټي ډپارټمنټ په نوم یو دفتر لري چې هغه د هغه ډپارټمنټ کار دا وي چې د هغه هماغه اداره کې چې هر څومره کارمندان وي، که چېرې د هغو په کمپیوټر کې مشکل پیدا کېږي، که چېرې د هغو په سافټویر کې مشکل پیدا کېږي، که د هغو د نیټورک بخش کې مشکل پیدا کېږي، هغه مشکل به یې ورته دغه آی ټي ډپارټمنټ حلوي. دې ته آی سی ټي ډپارټمنټ بعضې خلک وایي، بعضې آی ټي ډپارټمنټ ورته وایي چې ټکنالوژي معلوماتي یا معلوماتي ټکنالوژي ډپارټمنټ به وي. نو بیا هغه کسان چې په نیټورک یا سیستم بخش کې فارغه شوي وي، تخصص لري، نو هغه بیا په آی ټي ډپارټمنټ کې کار کوي. آی ټي ډپارټمنټ کې په کومو بستو د مثال په ډول بعضې بستو نومونه ما لیکلي دي چې له دې نه هم ډېر زیات کېدای شي. مثلا آی ټي ډایرکټر چې رئیس ته د ډپارټمنټ وي، منیجر وي، مدیر وي، مثلا سپیشلیست وي، آی ټي افیسر وي، همداسې درجه په درجه دا کته راځي چې کار او وظیفه به یې همدغه وي چې که چېرته په هغه اداره کې د کمپیوټر
څه مشکل پیدا کیږي، که د سافټویر څه مشکل پیدا کیږي، که د نیټورک څه مشکل پیدا کیږي، ترڅنګ نیټورک سکیورټي چې باید هغه ادارې نیټورک سکیور کړي ترڅو هر څوک ورته لاسرسی پیدا نشي کړای، هک یې نشي کړای. نو دا ټول هغه وظیفې نومونه دي چې کوم په آی ټي ډپارټمنټ کې او هغه څوک چې د کمپیوټر ساینس د نیټورک بخش نه فارغه وي په دغو بستو کې بیا کولی شي چې خپله دنده اجرا کړي. له هغه نه وروسته بل هغه کسان چې په سافټویر انجینرینګ کې فارغه شوي وي هغه هم په آی ټي ډپارټمنټ مربوط راځي. زیاتره ادارو کې صرف د ډیټابیس په نوم یو ډپارټمنټ وي، په بعضو کې آی ټي ډپارټمنټ وي، بیا ډیټابیس یوه برخه وي. نو هغه به هم په دغو بستو باندې وظیفه اجرا کوي او کار وظیفه به یې دا وي چې هماغه ادارې که مثلا هغوی اپلیکیشن یا ډیټابیس ولري هماغه ورته مینټین وساتي، که په هغه کې څه مشکل راځي مشکل یې حل کړي، که کوم شی پکې اضافه کېږي اضافه یې کړي، که کمیږي، او که چیرې نوی ډیټابیس ورته ضرورت ولري نو باید نوی ورته جوړ کړای شي، یا مثلا ویب سایټ ته ضرورت ولري ویب سایټ ورته جوړ کړای شي، یا مثلا موبایل اپلیکیشن ته ضرورت ولري موبایل اپلیکیشن ته ورته جوړ کړای شي. نو دا هغه بستو نومونه دي چې په آی ټي ډپارټمنټ کې د سافټویر انجینرینګ په بخش کې دغو ته ضرورت کېږي. دا د مثال په ډول ما بعضې راخیستې دي خو د دې ترڅنګ ډېر زیات نور هم شته. دا هغه بخشونه دي چې د سافټویر انجینرینګ مربوط کېږي. اوس راځو دوستانو دې ته چې یو څوک غواړي چې کمپیوټر ساینس ووایي نو دی به د نیټورک بخش انتخابوي او که به د سافټویر انجینرینګ بخش انتخابوي. نو دوستانو دا د انسان په دماغ او خلقت پورې اړه لري. الله پاک انسانان داسې پیدا کړي چې یو څوک په نیټورک کې ښه زده کړه کوای شي، یو څوک په سافټویر انجینرینګ کې، یعنی سافټویر انجینرینګ کې ورته ذهن ته ډېرې ښې مشورې او آیډیاګانې راځي چې کله زه یو سیستم جوړوم نو څه رقم یې ښه جوړولی شم، څومره پکې ښه کار کولی شم. دا د انسان په خپل لیاقت او مغز پورې اړه لري چې په کوم بخش کې دی ښه وړتیاوې لري باید هماغه بخش انتخاب کړي. یعنی کله چې یو څوک کمپیوټر ساینس وایي، بیرته راځو اول سلایډ ته، یا مثلا د کمپیوټر ساینس د دوه برخو ته، کله چې یو څوک غواړي کمپیوټر ساینس نه فارغه شي، که په سیستم بخش کې وي که په انجینرینګ بخش کې وي، دوی به له اول سر نه مثلا اول سیمستر دویم سیمستر دوی به خپله وړتیا ګوري چې زه په کوم بخش کې کولی شم چې مخ ته لاړ شم او زما ذهن په کوم بخش کې ډېر ښه کار کولی شي. که چیرې په نیټورک بخش کې ښه کار کولی شوی چې د یوې ادارې سیستم او نیټورک جوړ کړي او سکیور یې کړي نو بیا دې په همدغه بخش کې تخصص واخلي او په همدغه کې د مخ ته لاړ شي. او که یو څوک د سافټویر انجینرینګ وړتیا لري، یعنی دماغ یې په کوډ کې ډېر ښه زیات کار کولی شي، ذهن ته یې ډېرې ښې مشورې د کوډ راتلی شي، کوډینګ دی ډېر ښه کولی شي، نو بیا دې په دغه برخه کې مخکې لاړ شي. خو امتحان یې د دواړو شرط کله چې یو څوک غواړي چې کمپیوټر ساینس کې په دغو دوه رشتو کې یوه ځان ته انتخاب کړي نو اول دې په دواړو کې ځان وګوري چې زه په کوم یوه کې ښه کار کولی شم. چې په هر یوه کې څوک ښه مخ ته تللی شوی هماغه د تخصص په ډول انتخاب کړي او بیا دې په هماغه کې سرټیفیکیشنونه وکړي. مثلا که د سیسکو سرټیفیکیشنونه وي د سیسکو دې وکړي، که د مایکروسافټ وي د مایکروسافټ دې وکړي. په سیسکو کې هم همداسې چې په هر بخش کې د چا ذهن ښه کار کولی شوی په هماغه کې د مخکې لاړ شي. نو که چیرې مثلا یو څوک نیټورک بخش انتخاب کړی وي او په نیټورک کې بیا مثلا ډیټا نیټورک یا مثلا وایس نیټورک یا سکیورټي مثلا سکیورټي انتخاب کړی وي، بیا په دې کې به که سرټیفیکیشنونه هم ولري، مثلا په سیسکو کې د سکیورټي بخش کې یا دا لري نو دا به د ډېر مثبت پوینټ وي او دی به په ډېر اساني سره په هر ادارې کې کار لپاره زمینه ورته برابرېدای شي او په هر امتحان کې به دی کامیابه کېدلی شي. نو دوستانو دا ټول هغه موضوعات و چې د کمپیوټر ساینس په هکله وه. خدای دې وکړي چې دوستانو دا ویډیو هم خوښه شوې وي. څومره چې ما معلومات درلودل هغه معلومات مې تاسو سره شریک کړه. نو که په کوم بخش کې کمی او زیاتي رانه شوي د هغه لپاره زه بښنه غواړم او که په کوم بخش کې بیا هم تاسو سوال لرئ نو دوستانو کولی شئ چې دلته لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ ترڅو څومره چې زه پوهېږم او خپله تجربه مې وي هغه تاسو سره شریکه کړای شم. دوستانو ما خپله چې کمپیوټر ساینس ویلی دا زه په نیټورک بخش کې مې تخصص کړی ده. دلته مې خپل یو عکس هم اچولی ده. نو چې کله کمپیوټر ساینس وایاست انشاءالله چې یو ورځ به داسې هم راشي چې تاسو ته به سند درکول کېږي. نو ما خپله په کمپیوټر ساینس د نیټورک بخش کې تخصص اخیستی ده او بیا په نیټورک بخش کې په راوټینګ اند سویچینګ کې فعلا لپاره د سیسکو په دغه راوټینګ اند سویچینګ کې مې دغه امتحانونه ورکړي دي او اوس فعلا چې د سی سی ان پي لپاره تیاری نیسم ځکه چې زه غواړم چې د نیټورک او سویچینګ کې تر سی سی آی لیوله پورې چې مخکې لاړ شم او څومره چې مې په وس پوره تر هغه ځای پورې ووایم. نو دوستانو کوم ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره شریک کړئ او کوم چینل نه وي سبسکرایب کړئ در سره سبسکرایب یې کړئ تر څو د آینده د نورو ویډیوګانو لپاره هم لاسرسی ولرئ.
د فعلا لپاره ښه وخت.